دوا طلب یم خو پرهیز نصاب را لیږي. پرهیز نصاب را لیږي. دوا طلب یم خو پرهیز نصاب را لیږي. هغه د مینې په ځای مینه کې ګلاب را لیږي. ډېر هغه د مینې په ځای مینه کې ګلاب را لیږي. او پاننګو کې تازه سپرلی ګډیږي. پاننګو کې تازه سپرلی ګډیږي. داسې خوبونه او خیالونه مې جناب را لیږي. داسې خوبونه او خیالونه مې جناب را لیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ادبي رنګونو یو نوی مرکې سره شمس شینواره یم او ډېر زیات خوشحاله وي. دا مهال موږ د کراچۍ په خاوره مشته یو ډېر دروند ښایسته مشر چې د شاعرۍ او د ادب دپاره یې ګڼ شمېر هڅې کړي دي او یو ډېر ښه مقام لري چې نوم یې دی امان خان او د پلار نوم یې امین ګل دی او کلمي نوم باندې امان افریدی یادېږي. کوم کلی پاشخیل او پاخې دی او تعلیم یې په کراچۍ کې د پرایمري نه تربیه پورې کړی دی او موږ سره په نننۍ مرکه کې میلمه دی. خوشحاله یو چې دغسې مشرانو سره زموږ ناسته کېږي. زه د خپل د پیج اډمن د دانش افریدي ډېر زیاته مننه کوم چې هغو دغسې هڅې کوي او د ادب دپاره زیاتره هغه ملغلرې بیا په د سوشل میډیا په شیشه باندې راولي. چونکې د سوشل میډیا په دغه دور کې که چېرته ډېر نوي شاعران راغلي دي خو دغسې زاړه شاعرانو هم عملي ژوند طرف ته د هغو ژوند موږ مخ په وړاندې راوړی دی. نو مشر سره ناست یو. امان افریدي صاحب تاسو ته په خپله مرکه کې هرکلی وایو. الله دې مل شه ستړي مه شئ ټول. ستاسو د وخت ستاسو د تکلیف مننه. تاسو د غریز علاقې ته راغلی تکلیف مو وکړو. الله دې اجر درکړي. ډیره مننه مشره. الله هم خوشحال لره. غواړو چې د مشر نه د معلوماتو دپاره څو داسې سوالونه ولرو. د موږ مقصد د شاعرانو سره او خاص طور باندې بیا د مشرانو سره چې زموږ کومه ناسته کېږي د هغې مقصد صرف دا وي چې موږ د دغه مشرانو نه زده کړه وکړو. زموږ دغه پیج په پاڼه باندې کتونکي چې زموږ څومره هم دي د ادب ذوق لرونکي ملګري دي، که هغه نوي شاعران دي که هغه زاړه ملګري دي، چې هغه هم د دغه خبرو نه مستفید شي. مشره دا غوښتنه لرم چې سوشل میډیا که چېرته یو طرف ته په شاعرۍ کې ښه شاعران راوستي دي، څه وایي چې را سوشل میډیا د ننني دور دپاره ضرورت دی، فایده یې ورکړې ده یا یې زاړه شاعران ورکړي او نوي شاعران یې معرفي کړي دي چې هغو د شاعرۍ د اصولو نه دي خبر خو سوشل میډیا په شیشه باندې چمکاو شوي دي؟ سوشل میډیا د دور اهم اړخ دی. هغه په ادب کې دی که هغه په کاروباري سطح ده، هم اړخیز د ژوند مختلف اړخونو لا خپله فایده رسوي. هر څوک ترې خپله فایده اخلي. یقینا ادب هم ترې مستفید دی او هغه د کم پټ یا نارسا خلک چې وو د هغې رسایي ډېره اسانه شوې ده. که کتاب نم وي چاپ کړی نو د سوشل میډیا په توسط سره هغه ټولې دنیا ته رسي د هغه تخلیقات. او ډېر داسې کسانو چې هغه پټ وو او د سوشل میډیا په ذریعه نه الحمدلله موږ یو تنظیم لرو جرسه د وی جرګه د هغې په توسط سره پیژندګلي مو هم بین المللي طور باندې وه شته ده، خو هغې لا نوره جلا سوشل میډیا وبخله او زموږ کار ډېر دنیا ته مخامخ شو. ډېره مننه مشره. ډېرې ښایسته خبر روانې د مشر سره قیمتي خبر روانې دي. موږ هم دغه خبره کوو چې سوشل میډیا یو ډېر ښه پیج دی که څوک یې وګوري خو چې د ښو اړخونو استعمال یې وشي. مشر ستاسو د عمر په مناسبت سره یقینا تاسو د ادب دپاره پوره زندګي تېره کړه او دغه موقع سره زه د حمزه بابا یو شعر راته یادېږي چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي او تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د غزل په حوالې سره که موږ خبرې وکړو، نوی کل
زمونږ په شاعرانو کې اکثر په مرکو کې مونږ ګورو نوې کول غزل ته ترجیح زیاته ورکوي ولې د ادب د شاعرۍ چې کوم نور صنفونه دي هغې نه لاپروا دي څه وجه کیدی شي؟ نو اصل کې غزل چې دی خاص کر د قبایلی سیمو ځوانان چې دي هغه دې ته ډېر رغبت لري او هغې ښه شاعران هم د غزل په توسط سره مخ ته راځي غزل بیا نظم بیا وروستو چې کله هغې د ادب د لوړو ژورو نه خبر شي نو بیا نظم لیکي. مشره خوشحاله یو دغه مرکه مخ په وړاندې وځو غواړو چې زموږ ملګرو ته ستاسو یو ښه غوندې کلام نمونه پیش کړی شي ځکه چې ملګري به د کلام په تمه وي زیاتره ملګري د شعر و شاعرۍ په انتظار وي او ځینې ملګري غواړي چې معلومات هم حاصل کړي نو ستاسو یو ښایسته غونده کلام چې ملګرو ته ډالی شي. د دې د غزل دی او د غزل مطلب ده هیڅ خبر نه یو چې سبا له به په چا ورانېږي هیڅ خبر نه یو هیڅ خبر نه یو چې سبا له به په چا ورانېږي مینې کوئ ګنې روانه د دنیا ورانېږي مینې کوئ ګنې روانه د دنیا ورانېږي او وړمبی شعر دی د غزل د دې جهان په څېرې ګونجې دي زمونږ جونګړی د دې جهان په څېرې ګونجې دي زمونږ جونګړی شیر او شکر شي د مخ ګونجې په خندا ورانېږي شیر او شکر شي د مخ ګونجې په خندا ورانېږي او د عشق دستور دی د سود او زیان د عشق دستور د سود او زیان شرطونه کله مني د عشق دستور د عشق دستور د سود او زیان شرطونه کله مني د دې بازار چې په شرطونو شي سودا ورانېږي ډېر ښه د دې بازار چې په شرطونو شي سودا ورانېږي ډېر او شور او غوغا او شاعري سره نسبت نه لري شور او غوغا او شاعري سره نسبت نه لري نارګردي یوه هوا ده په هوا ورانېږي ډېر ښه نارګردي یوه هوا ده په هوا ورانېږي ډېر ښه او د سر سړي په چاڼ وژل شي ډېر ښه یا د زاڼو درومي ډېر ښه د سر سړي په چاڼ وژل شي یا د زاڼو درومي ډېر ښه نن که زما خو نه ورانېږي سبا ستا ورانېږي نن که زما خو نه ورانېږي سبا ستا ورانېږي او حسن مستور دی حسن مستور دی تماشا کړي ستر نه ماتوي ډېر ښه حسن مستور دی تماشا کړي ستر نه ماتوي که نقاب لرې کا دنیا او مافیها ورانېږي ډېر که نقاب لرې کا دنیا او مافیها ورانېږي نو د ګل سندرې آزار ما اخلی وچ کاڼي بشئ د ګل سندرې آزار ما اخلی وچ کاڼي بشئ د ازل کرښې که ورانېږي په ژړا ورانېږي د ازل کرښې که ورانېږي په ژړا ورانېږي او تش لاس روان یم تش لاس روان یم روان یم د ادم په لوري تش لاس روان یم د ادم په لوري چې نار له ځانه اور اخستی په رضا ورانېږي چې نار له ځانه اور اخستی په رضا ورانېږي او خوشحال بنوم خو امانه د کارغانو ځاله خو امانه د کارغانو جاله په دې کږه وږه سیلی به خامخا ورانېږي خوشحال بنوم خو امانه د کارغانو جاله په دې کږه وږه سیلی به خامخا ورانېږي او هیڅ خبر نه یو چې سبا له به په چا ورانېږي مینې کوئ ګنې روانه د دنیا ورانېږي. ملګرو ډېر ښایسته کلام یقینا د امان پردي صاحب دغه هڅه ستاسو ولیده او د خوند نه ډک کلام او بل کلام نه مخکې به یو څو غوښتنې نورې هم لرو او غواړو چې دغه مشر سره زموږ دغه ناسته ډېره ساعته پورې وي چې ملګري د هغه د ژوند د تجربو نه مستفید ګو. ملګرو مخ په وړاندې ځو د مشر سره ناست یو او مشر نه به یو تپوس بل هم کوو چې
مشره اکثر ملګری زمونږ د شاعران په تنقید باندې خفه کیږي دغه یو غوښتنه لرم چې شاعرۍ کې تنقید څومره ضروري دی او یو نقاد لپاره بیا څه لوازمات پکار دي نقاد لپاره څه حدود پکار دي چې هغه تنقید وکړي شي صاحب نقد چې دی که نه دا د تخلیق مهم اړخ دی صحیح هر یو شاعر صحیح تر یو حده نقاد وي ډېر ښه او که نه وي نو صحیح د هغه تخلیق چې وي هغه بیا ډېر کمزوری وي ډېر خو نقاد بیا د نقد مطلب تنقید معنا دا نه د چا باندې اعتراض کول اکثر خلک د دا معنا اخلي بیا د تنقیس نه زما مطلب دا دی چې د تنقید معنا دا نه ده چې په چا اعتراض کول دي صحیح یا څوک خفه کول دي د تنقید معنا دا نقدول نقدول دې ته وایي چې دا څه لیکلي دې معنا د مطلب څه دی د په کم کانټیکسټ کې لیکل شوی دی د څه احساسات دي د لیکوال د شاعر د تخلیقکار څه احساسات دي هغه څه راوړاندې کړي دي د دې صحیح نشاندهي کول د نقاد کار دی او کدا چا وکړو د کمې ژبې چې تنقید د نقد کار خوي علاوي هغه ژبه مخ په وړاندې ځي هغه تخلیقات نور وده کوي او ښه تخلیقات مخې له راځي تنقید چې نه وي هغه ته ښه شاعري ښه ادب مخې ته نشي راتلی لکه تاسو د خبرو مطلب دا دی چې تنقید ضروري اړخ دی چې د شاعر ادب ډېر اهم شی دی او زده کړه یې پکار ده هر یو تخلیقکار له پکار ده چې په دې اړخ باندې مهمه خواري وکړي او زده کړه وکړي مشر ډېر شاعران بیا په تنقید خپم شي چې دا بیجا تنقید شو یا تنقید طرف ته اړخ بوزي سوای چې شاعران دغه ماده ولري چې تنقید برداشت کړي شاعر چې وي که نه او آپ د تنقید په قیمت پوهیږي هغه به نه خفه کېږي کلم دا خو مشهوره خبره ده یو هغه د دوست دی چې ستا خامي تا ته په ګوته کړي هغه چې خامي د ته څوک په ګوته کړي نو دې نه بل مددګار یا خیرخوا څوک نه چې خامخا تا ته وا کوي او شاباسي درکوي دا خو د نقصان دی هغه تخلیقکار له نقصان رسوي هغه نه خپل ځان خطا شي مشر یو بل سوال لرم چې یاد دي درته چې پهله شعر یا کلام تاسو کم سن کې لیکل او یاد به وي درته پهله کلام ما وړاندې کلام شاعري په نهم لسم جماعت کې لیکلی او اردو دا به اردو ښه دا به کم سنو دا 69 70 71 داسې 70 هغه کې خواوشاو خوشحاله مشره یو سوال بل لرم بیا به ستاسو بل کلام طرف ته ځو ستاسو کافي عمر نه دغه شاعرۍ او د ادب هڅې کړي سوای څه کتاب مجموعه لرئ کتابي شکل کتاب خو شاعري مې سنباله کړې نه ده ډېره ده د کتاب چې چاڼ پکې وکم نو یو نیم سل غزلې به د چاپ کېدو لایقې برابرې شي خو چاپ کېدو لایق جوړ شوی په دې نه چې ما تسلسل سره سنبالې کړي نه دي څوک یو ځای دي څوک بل ځای دي دا مسله البته 2009 کې غالباً کابل کې عالمی پښتو کانفرنس وو نو هغې د زه طاهر صاحب ماښام خټک زموږ ملګری دی جرسبي د جرګې مونږ تلي وو یو هفته مو هلته تېره کړې وه هغه دستوره کې مو شرکت کړی وو نو بیا ما څه داسې خاص دا دومره خرچه وکړه د خلکو مونږ څه وکړه که نه نو ما بیا تپوس وکړم هغه د دې رپورتاج که چا لیکلی وي چا هم نه و لیکلی ما ټولو نه ملګرو نه تپوس وکړو نو د هغې ما سره د هغې څه په یاداشتو کې څه احوال موجود و او څه لیکلی یا ملګرو په توسط سره چې څه کمی و نو ما د هغې رپورتاج ته ملا وتړله او هغه رپورتاج مې ولیکلو هغه چې هغه چونکې کمپلیټ و
مکمل و صحیح همدلته دې ځای مې خواري وکړه اور تقریبا 1.5 سل غنټې مې هغې ته ما حساب کړی 1.5 سل غنټې هغې ته ناستم او 1 سل 4 پاڼې صحیح لیکل شوی وي هغه رپورتاج مې چاپ کړی دی هغه سره رښتیا به تاسو ته درم کوم جزاک الله زه اشرف بل کلام طرف ته به راځو چې یو کلام بل ملګرو ته تاسو ډالۍ کړئ غزل دی ارشاد د دې غزل مطلب ده چې ارشاد یو مې خدای او بل مې یار دی چې پې ویاړم ډېر ښه یو مې خدای یو مې خدای او بل مې یار دی چې پې ویاړم هغه ډاډ دا مې قرار دی چې پې ویاړم هغه ډاډ یو مې خدای او بل مې یار دی چې پې ویاړم هغه ډاډ دا مې قرار دی چې پې ویاړم لکه تخم سپټ شوی څه د باندې لکه تخم سپټ شوی څه د باندې له حرفونو مې روزګار دی چې پې ویاړم له حرفونو مې روزګار دی چې پې ویاړم پېښور دی خوږ د ګوړې پېښور دی خوږ د ګوړې کراچۍ د مینې ښار دی چې پې ویاړم کراچۍ د مینې ښار دی چې پې ویاړم روح او ځان مې دوه جدا جدا ښارونه روح او ځان مې دوه جدا جدا ښارونه روح او ځان مې دوه جدا جدا ښارونه دا بودای شهریار دی چې پې ویاړم ډېر ښه او مخکې شعر دی چې هر یو جنس لاسانی دی هم وړیا دی ډېر ښه هر یو جنس لاسانی دی هم وړیا دی د نسکور کچکول بازار دی چې پې ویاړم د نسکور کچکول بازار دی چې پې ویاړم زغم هم دومره وي چې ما وکړو صاحبه زغم هم دومره وي چې ما وکړو صاحبه خپل مې زړه خپل مې اختیار دی چې پې ویاړم د نسکور زغم هم دومره وي چې ما وکړو صاحبه خپل مې زړه خپل مې اختیار دی چې پرې ویاړم نه ښېګړې زبادوم او نه ژړا کړم نه ښېګړې زبادوم او نه ژړا کړم زما ژوند د لارې کار دی چې پرې ویاړم و زما احباب د حسن ثنا خان دي و زما احباب د حسن ثنا خوان دي خوږ آهنګ د هر یو تار دی چې پرې ویاړم د میږي د زړه ازار را پورې نشته د میږي د زړه ازار را پورې نشته د میږي د زړه ازار را پورې نشته آفریده نصیب مې خوار دی چې پرې ویاړم آفریده نصیب مې خوار دی د میږي د زړه ازار را پورې نشته آفریده نصیب مې خوار دی چې پرې ویاړم او چې هغه راشي د زړه تر څنګ کې دل مې چې هغه راشي تر زړه تر څنګ کې دل مې برجسته د ننګ اظهار دی چې پرې ویاړم برجسته د ننګ اظهار دی چې پرې ویاړم او مقطع د دې غزل زیب زینت د دې غزل مقطع امانه زیب زینت دی د غزل مقطع امانه جنتی بوسو کنار دی چې پرې ویاړم او یو مې خدای او بل مې یار دی چې پرې ویاړم هغه ډاډ دا مې قرار دی چې پرې ویاړم ملګرو دا د امانه پردي صاحب یو بل نوی انداز چې پکې د الفاظو یو ښایسته ګلدسته او جوړښت موجود و مشر اکثر مونږ خبره کوو زیاتره زموږ نوی کل د پښتو نه ډېر لرې پاتې کېږي بیا هغو د خاص کر د نننۍ چې نوي دور کومه د پښتو املا راغلي ده بارګلی دغه سره پښتو اسې هم نشي لیکي بیا کتابونه هم نوی کول نه ګوري فیسبوک تر حده پاتې ده بیا دغسې الفاظو ته هم سوچ کوي خاص طور په کراچۍ کې مشته زموږ دا دریم د پښتو کول چې د پښتنو رالوی شو دوی ته ډېرې پریشانۍ نه دي ځکه چې دلته خو د اردو طاقت زیات دی څه وایي چې دغسې الفاظ استعمال شي دا د دې حل خدا دی چې په تعلیمي ادارو کې د پښتو خیلی شي صحیح خاص کر کراچۍ خو چونکې پښتنو صوبه نه ده سیندیانو ده او هغوی خپله ژبې له پوره قدر ورکوي پوره کورس یې د هغوی په سیندۍ کې دی دغه شانې پښتونخوا کې پکار ده افغانستان کې پکار ده چې هر څه په پښتو کې وي کار څه نه وي پښتونخوا کې پکار ده چې یو کتاب خو لازم وي تر 12مه پورې اوس پاتې شوه کراچۍ دلته خو سکول کې دا ممکنات نه لري کوشش خو مونږ کوو احتجاجونه هم کوو خبرې هم کوو خو امکان
کم دی نو د دې یو حل شته. صحیح. دغه چې کومې ادبي ټولنې دي دی وخت په وخت غونډې کېږي. صحیح. نو زلمی په کار دی چې دې غونډو کې شرکت کوي. په میاشتې کې یو ورځ دی وباسي کینی دی هغه ځای کې ژبه هم زده کېږي. د ژبې چې کوم کمی زیاتې دي هغه وځي او اکثر زمونږ داسې ملګري شته دي چې هغه زما داسې بوایم چې هم سره دي هم عمره دي یا لغونې کم دي او یو 50 کال ورسې لګیا دي. پښتو لیکي کتابونه هم چاپ کړي دي خو هغو له پښتو املا لیکل نه ورځي. صحیح. هغې وجه هم دا ده چې هغه زده کړه نه کوي او دا زده کړه ممکنه ده په کراچۍ کې چې دغه ادبي ټولنو کې ناسته کېږي او د ملګرو سره ځان پوهه کول غواړي نو ګران نه ده د اسانۍ باندې زده کېدی شي. ډېره مننه مشره. په دغه حوالې سره موږ د ریاض تسنیم صاحب اروخاد یو مرکه ریکارډ کړې دغه په مزار باندې دغه د تلین په هغه موقع باندې موږ دا خبره وکړه د هغوی بچی راغلی په مزار موږ سره ولاړو. هغه هم د پښتو نه زیاتره د پښتو لهجې لب لهجه یا هغه پښتو هغو ته هغه شان نه ورتله څومره نوم چې ریاض تسنیم صاحب لري د پښتو ادب دپاره. نو زما په خیال که چېرته مور او پلار دغه پاملرنه وکړي او په کور کې دغه الفاظ ژوندي وساتي نه چې ممي ډیډ یاد شي مور او پلار یاد شي. بالکل مور پلار هم ذمہواری ده او مور پلار خو اصل کې پښتانه چې وي نو هغه بچي له پښتو ښایي. خو د ریاض تسنیم مسله داسې ده چې د هغه اسخرګنې چې ده هغې هندکو وایي کور کې. صحیح. هغه د مانسیرې دي او هغې پښتو نه وایي کور کې خو ریاض تسنیم به خپل زوی له او لور له پښتو ښیله او د هغې سره هغې باندې به نظمونه هم زده کول او د هغې نه به اورېدل مونږ ته به هم اورول چې لاړو ناسته به کېده ورسره. مشره لږ بل طرف ته راځو د شاعرۍ د ادب چې کوم نور صنفونه دي لکه ما په اول کې هم سوال ولرلو چېرې غزل باندې خلک زیات کار کوي. نور صنفونه موږ نه تقریبا په ورا کېدو دي څه وایي چې چربې ته راشي لوبه راشي نظم راشي آزاد نظم یا نثر په طرف ته دغه توجه وشي نوي نسل ته چې دغه ذوق را پیدا شي. دې کې زم چې څوک ذمہ دار دي آیا مشرانو دغه پیغام تر نوي نسل نه دی را رسولی یا نوی نسل نوی کل د دې نااهلي لري چې هغو په دغه صنف باندې توجه نه کوي؟ دا خبره بل شانې ده داسې نه ده. وخت چې تیر شي په شان راګرځي. صحیح. اوبه چې وبهیږي کلم په شان راځي وړاندې ځي. دغه شانې ادب دی. ادب مخ په وړاندې روان دی او د دنیا مختلفو ژبو چې کوم رجحان دی هغه پښتو کې موجود دی او پښتانه لیکوالان جدید ادب تخلیق کوي. نو په شا کتل زما په خیال هیرول خو نه دی پکار په خپل کلاسیک دی مونږ زوړ ادب چې کوم دی هغه خزانه ده داسې نویاته خزانه ده چې مثال یا جواب نه لري. او پښتو په هم په دې د چې کوم زوړ ادب زمونږ سره دی هغه کا چاربیته ده هغه کا نظمونه دي مکفا نظمونه دي ستدي هغه نه هېرېږي یا به موجود وي خو اخ طرف ته واپس رجعت کول دا په ادب کې نشته. مخ په وړاندې بوځو اوس د جدید نه هم وړاندې خبره تللی ده نو په هغې کې مخ په وړاندې تلل پکار دي چې دنیا کې ادب د ادب معیار څه دی او که د هغه مونږ پرېږدو او په شا وګورو نو بیا مونږ په شا پاتې کېږو. سمه ده. ډېره مننه مشره د خپرونه به راټولو ځکه چې تاسو ټیم هم ډېر قیمتي دی. یو کلام به درنه بل اورو بیا به ستاسو پیغام شریکوو ځکه چې ملګري به ستاسو پیغام هم په تمه وي او ستاسو ټیم هم ډېر قیمتي دی. یو کلام را سره بل شریکوي بیا به ستاسو پیغام مخ په وړاندې بوځو. مننه جی. دا زه به تاسو سره یو شپږ شعرونه دي غزل زلمی غوندې غزل به در سره شریک کړم. جزاک الله. دانش افریدي ته دې ډالۍ وي او دانش ته دې ډالۍ وي زلمو ته دې ډالۍ وي ډېر چې مونږ
په بوډاتوب کې هم د زلمیتوب احساس لرو. جی بالکل دا ارشاد د غزل مطلب ده ارشاد چې دوا طلب یم دوا طلب یم خو پرهیز نصاب را لیږي. پرهیز نصاب را لیږي. دوا طلب یم خو پرهیز نصاب را لیږي. هغه د مینې په ځای مینه کې ګلاب را لیږي. ډېر هغه د مینې په ځای مینه کې ګلاب را لیږي. او پاننګو کې تازه سپرلی ګډیږي. پاننګو کې تازه سپرلی ګډیږي. داسې خوبونه او خیالونه مې جناب را لیږي. داسې خوبونه او خیالونه مې جناب را لیږي. په سر واړه مستی وکړم له وخته تیر شم. له وخته تیر شم په سندریزو کټورو کې مې ناب را لیږي. په سندریزو کټورو کې مې ناب را لیږي. ګټه یې زده ده او زه هر ځلې پرې زړه بایلمه. ښه په قاعدې سره د تلو راتلو حساب را لیږي. ګټه یې زده ده او زه هر ځلې پرې زړه بایلمه. ښه په قاعدې سره د تلو راتلو حساب را لیږي. او زما رنځور زړګی پرې جوړ شي څه وخت ښه واړوي. زما رنځور زړګی پې جوړ شي څه وخت ښه واړوي. په ماښامي کې یو تصویر نیم د ماهتاب را لیږي. را لیږي. بل شعر دی داوا لرم یو پور مې پاتې د وړوکي اختر. یو پور مې پاتې د وړوکي اختر چې په نکریزو به لیکلی څه جواب را لیږي. داوا لرم یو پور مې پاتې د وړوکي اختر چې په نکریزو به لیکلی څه جواب را لیږي. او مقطع د دې غزل چې امان بدل شو خو رنګونه د وخت هغسې دي. امان بدل شو خو رنګونه د وخت هغسې دي. خوب را لیږي خو د خوبونو انتخاب را لیږي. د خوبونو انتخاب را لیږي. امان بدل شو خو رنګونه د وخت هغسې دي. خوب را لیږي خو د خوبونو انتخاب را لیږي. دوا طلب یم خو پرهیز نصاب را لیږي. هغه د مینې په ځای مینه کې ګلاب را لیږي. منم مشره غواړو چې زموږ د پیج دپاره د نوي نسل دپاره او خاص طور باندې پښتنو دپاره بیا په کراچۍ کې میشته پښتنو زموږ نسلونو دپاره څه پیغام لرئ چې پښتون بقا ومومي ښه ژوند ومومي هغه ته څه په کول پکار دي. خپل پیغام را سره په تلو ما دې کراچۍ کې تقریبا لسو کالو هم چې راغلی وم ساویاو ته نږدې یم 2 کم اویا کاله او دا 18 کاله زما دلته تیر شو. نو د پښتنو چې کم ژوند ما لیدلی هغه نن ډېر ښه دی ډېر ښکلی دی. زمونږ نوی نسل چې دی دا تعلیم یافته دی او چې زه څه ټیم راغلی وم سبق مې ویل هغه وخت زمونږ څومره خلک چې پښتانه دلته وو مزدور کار وو کورونه یې نه وو او په تکلیف سره به اوسېده. ژوند مو ډېر د تکلیف سره مخ و. نن شکر دی زمونږ خپل کورونه دي خپلو بچو سره اوسېږو. دا زمونږ حالت ښه دی بد نه دی. او پکار دی چې مونږ کوشش وکړو تعلیم حاصل کړو هنر حاصل کړو او په ایماندارۍ سره لکه د پښتنو چې کومه پیژندګلي وه د بمبئی نه ونیسه تر کراچۍ پورې که چا به معمولي غوندې نوکري کوله نو بلا بروسه و په خلکو کوله پښتنو باندې. یو پښتون به په بمبئی کې څلور 5 نوکرۍ کولې په یو وخت په یک وخت. یو ځای به واسکټ یې ښی و یو ځای به کولا یې ښی وه یو ځای به امسا یې ښی وه بل ځای به بل څه شی یې ښي وو. هغه ټول کار به هغه خلکو به بروسه وه دومره اخلاقي معیار یې دومره اوچت و چې خلکو به په هغوی باندې بروسه کوله. نن زمونږ چې کم طرف ته د زلمی کول خم دی
خو بدم ډیر روان دی صحیح که هغه چې کم طرف ته روان دی نو هغه د بدنامي باعث ګرځي صحیح او اکثر د دې ځای خلک مقامي خلک چې دي هغه زمونږ نه تنګېږي نو مونږ ته پکار دی او مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولاد په سمه طریقه باندې تربیت وکړي او زلمي دی د راتلونکي نسل خیال وساتي بد دی نه کوي ښه دی وکړي چې د خلکو اعتبار مونږ باندې برقرار پاتې شي. ډیره مننه ملګرو دا نن موږ سره نننی مېلمه امان پردیس صاحب دغه د ژوند اړخونه دغه ښایسته کلامونه او د تجربو ډکې خبرې تاسو ته ورسېدې. ملګرو دغه پیغام سره مخ په وړاندې خپل پیغام چې پښتانه که تعلیم وکړي پښتو وپېژني پښتو وکړي او پښتو وپالي او خاص طور باندې په هغه ځمکه چې هغه زموږ خپله ځمکه نه ده زموږ هغه نصاب کې زموږ د ژبې څه اړخ نشته نو هلته بیا زموږ دغه ذمهدارۍ جوړېږي چې موږ د پښتو ته ځان نږدې کړو موږ زموږ مور پلار په کورونو کې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي چې پښتون کام د ننګ او پد خلک دي هغو ته یو غټ مقام ملاو شوی په تاریخ کې نو غواړو چې موږ دغه تاریخ مخ په وړاندې بوځو او پښتانه چې چېرته وي چې خلک یې په ښه نامه یاده کړي خپلو بچو باندې تعلیم وکړي خاص طور باندې پښتانه هغه پښتانه چې په کراچۍ کې دي خاص طور باندې مونږ ګورو چې اکثر په سړکونو باندې د پښتنو کم حالات وي او پښتون ته خلک په کمه سترګه ګوري. تر روانه مرکې پر به انشاءالله به بیا راځو یو بل نوي مېلمه سره د خپل د پیج اډمن دانش اپریدي د ګران مېلمه امان اپریدي صاحب او ستاسو قربا شمس شینوار تاسو نه غواړي اجازت د خپل ځانونو ډیر خیال ساتئ د الله په امان.